کتاب‌های چاپ شده ما 165,000 جلد از بخش زراعت است. 4486 جلد در بخش تعلیمات خاص است. 171,000 جلد در بخش‌های برق، ساختمان، وترنری، ترمیم موتر، کامپیوتر ساینس و اداره و حسابداری است. 96,528 صد جلد در بخش‌های جیودوزی، ساختمان، ماشین، زراعت و وترنری چاپ شده. 26,000 جلد کتاب به ما راهنمای برای استادان است و مقدار زیاد ممید درسی نیز چاپ شده است. دا یادول ورده چې 2 میاشتې مخکې مو د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې مرکزی مطبعه چې د یوې لسیزه راهیسې غیر فعال وه د خپلو با احساسه ملګرو په همکارۍ فعاله او په لومړي ځل مو د 100,000 ډیپلوم او شهادتنامې چاپ چې له ادارې بیرون د شخصي شرکتونو سره په ډیرو مصارفو باندې چاپ کېدل موږ الحمدلله په یوه ورځ کې چاپ کړل او نن الحمدلله زه د مطبعې دفتر ته ستون شوم. هلته د 10,000 ډیپلوم او شهادتنامې چاپچارې روانې وې چې دا د ډېرې خوشحالۍ ځای دی. قدرمنو او معززو مشرانو، موږ د متعلمینو او محصلینو د مسلکي او تخنیکي روزنې ترڅنګ د دوی فکري او عقیدتي روزنه هم کوو. همدارنګه په ولایاتو کې د تازه مقرر شویو کارمندانو چې اکثرا یې مجاهدین دي د مسلکي روزنې برنامې لکه د کمپیوټر زده کړه، د انګلیسي ژبې زده کړه، د ادارې او مالی برنامو زده کړه، د رهبري او مدیریت زده کړو برنامې په لار اچولې چې د نمونې په ډول یوازې په هلمند کې د یو کال په جریان کې تر 600 تنو زیات مجاهدین له دغو برنامو څخه په مسلکي شکل فارغ شوي. دوی اوس کولی شي چې د کمپیوټر څخه ګټه واخلي. همدارنګه دوی د ادارې او مدیریت مهارتونه زده کړي او په بلخ ولایت کې دویمه دوره 13 ورځ پیل شوې چې 150 تنه مجاهدین پکې روزل کیږي. قدرمنو، موږ د خپلو ټولو فعالیتونو او لاسته راوړنو نسبت د افغانستان سپېڅلو شهیدانو او فدایانو پاکو وینو او د مشرانو قربانیو او د زحمتونو پایله ګڼو، ځکه دا د هغوی برکات دي او که کومه غلطي او تېروتنه زموږ په فعالیتونو کې وینئ هغه به زموږ څخه وي. دغه راتلونکي نسل دپاره موږ تاسو باید کلک عزم وکړو. نیت، عمل، عزم دا شیان درې واړه پکار دي. که دا موږ مخکې وچلوي انشاءالله موږ تاسو کولی شو چې خپل ملت تعلیم دپاره او دیني او دنیوي ټولو امورو دپاره دی په زده کړه باندې بوخت کړو. موږ د دغې غلطې عقیدې نه او د بل ملک ته د سوال د لګلو نه په ځای چې موږ یې هلته بل ملک ته لګو، هلته برسونه کړو، دلته خپل تعلیم ته داسې وده ورکړو انشاءالله چې نور دنیاوال به راځي دلته به تعلیم حاصلوي. نور دنیاوال به راځي دلته به د الیازر اونته دلته به د افغانستان پوهنتون د اسلامي عقاید زده کړې دپاره به انشاءالله نور دنیاوال راځي دلته به انشاءالله زده کړه کوي او دلته به دی ډېر په واسطې سره داخله اخري راځي به. نو دې طرف ته باید خاصه توجه وشي. موږ باید ځوانان په هر بخش کې تربیه کړو. بیا موږ کېدلی شو چې داسې یو حالت ته ورسېږو چې بیا دنیا زموږ څخه غوښتنه کوي چې ما په رسمیت وپېژنه. بیا به دنیا موږ ته وایي چې زما سره تعامل وکړه، چې موږ کله خودکفا سو او د خودکفا کېدو لپاره دا شرط دی چې موږ د دین سره سره د دیني علومو سره سره دنیوي علوم هم وچلو. اخرنۍ خبره د اسلام مقدس دین دا نه راته وایي چې خالد دین په مسجد کې کښېنه تسبیح واخله او کښېنه بل هیڅ مه کوه. نه، قرآن شریف پر داسې جماعت باندې رد کړی دی چې کم جماعت خالد دا وایي چې بس په مسجد کې کښېنه هیڅ مه کوه. الله جل شانه فرمایي ورهبانیة ابتدعوها ما كتبناها عليهم. دا رهبانیت چې هر څه پرېږده، دکانداري، ساینس، ټیکنالوژي، طبابت، هر څه پرېږده او یوازې یو اړخ ونیسه. دا عیسایانو ایجاد کړی دی. الله وایي ما نه دي ورته ویلي فما رعوها حق رعایتها، بیا د هغه حق هم نه دی ادا کړی. یو جماعت دا دی چې خالص دین ته توجه کوم، دنیا په لغته وم غلطه ده. یو جماعت دا دی چې خالص دنیا مقصود ده، آخرت بیخي وینم نه. لکه په عام طور په دنیا کې چې نن سبا د عصري علومو کم ذهنیت دی،
دم غلطه ده. لازم هست تا مطابق با ضرورت‌های امروزی نصاب بسیار خوب، مجهز و مدرن ما داشته باشیم و ما یقین داریم که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی برای رسیدگی به این مشکل ما، به این نیاز ما، هر لحظه تلاش‌های خود را به خرج می‌دهد و انشاءالله برای نسل‌های امروزی و بعدی ما یک بنیادی را می‌گذارد که سبب آبادی و بازسازی افغانستان و افغان‌ها باشد. پژواک خبری اژانس د پیښو رښتینې هنداره